الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وتخرجنا من ديارنا وأبنائنا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د انبیاء علیه السلام د سیرت د درسونو په لړۍ کې مونږ 22 درسونه مخکې وړاندې کړي وو چې د حضرت سیدنا آدم علیه السلام د وخت نه شروع تر حضرت الیاس علیه السلام او حضرت یسوع علیه السلام پورې مونږ خبره را رسولې وه. په تیرو درسونو کې مونږ یو څو خبرو ته چې عمومي خبرې هغې ته اشاره وکړه چې د بني اسرائیلو د هدایت په خاطر باندې الله عزوجل یو لوی کتاب د تورات په نامه نازل کړ چې تورات لغوي معنی اصل قانون او شریعت دی. د نازل کړ چې د باندې بني اسرائیل تر خپل کار چارې او هغه زندگی مخ وړاندې بوځي. نو د موسی علیه السلام نیولې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې تر څو د مبعوث شو او نبوت ورکړل شو، همدا د دوی قانون، همدا د دوی شریعت، همدا د دوی کتاب. دې نه علاوه چې کوم انبیاء علیه السلام راغلي هغوی ټولو ته وحی کېدل، هغوی ته خپل لازم هدایت او لارښوونې کېدلې، خو د قانون په حیث باندې او د شریعت په حیث باندې چې کوم کتاب وو هغه تورات وو. نو بل کتاب ته ضرورت نه و، صرف وحی به کېدله ورته، که څه لازمي څه لاندې څه زیات و کمی راتلو هغه انبیاء علیه السلام ته بیا په هغې کې وحی کېدله. نو موږ په دې باره کې مخکې دا خبره کړې وه چې انبیاء علیه السلام چې څومره په بني اسرائیلو کې د 4,000 نیولې تر 80,000 پورې روایت مختلف دي دا راغلي دي. نو د ټولو ته الله پاک همدا یو کتاب دی د قانون او د شریعت او د هغه په حیث باندې کړنلارې په حیث باندې را لېږلی و. خو پخوا کې طبیعي خبره دا ده چې وحی ورته کېدله، هر وخت لازم هدایت او لارښوونې ورته کېدلې. نو انبیاء علیه السلام چې څومره په بني اسرائیلو کې راغلي د هغوی اصلي کتاب چې کوم هغه تورات و او دوی ته به هدایت راتله. نو تر مونږ ویلې چې د موسی علیه السلام نه وروسته چې موسی علیه السلام کله بني اسرائیل د مصر نه راخلاص کړ، فرعون غرق شو او د هغې نه وروسته دی راغی توی تور ته الله پاک تورات ورکړي او دا د دوی لوی غټ کتاب و. د هغې نه وروسته چې کله تورات موسی علیه السلام ته راغی او دوی په دشت سینا کې اوسېدل، الله پاک ډېر نعمتونه هغوی ته ورکړل، هغوی ته فضیلتونه ورکړل. خو بني اسرائیلو همیشه د انبیاء علیه السلام او د موسی علیه السلام او د هغه د ځای ناستو مخالفت کولو، بس په دې ګناهونو، په دې بدبختیو، په دې شیانو کې سر و مادي هغه ډېر زیات نسبت معنوي او روحاني هغه حالاتو ته. نو ځکه په دوی باندې وخت په وخت هغه راتله. حضرت موسی علیه السلام په خپل زمانه کې او په خپل وخت کې بني اسرائیلو ته ویلي وو چې تاسو ته الله پاک عزوجل یو خار، یو قریه، په قرآن شریف کې قریه یاده شوې، خو اصلي ښار ته مطلب دی دا به الله پاک تاسو ته درکوي. خو شرط به پکې دا وي چې تاسو کله هم دې ښار ته ننوځئ نو په دروازه کې چې کله ننوځئ، یو دا دی چې تواضع او انکساري او عاجزي به کوئ، او بل دا دی چې د خپلو ګناهونو مغفرت به غواړئ د الله پاک نه. خو برخلاف دوی بیا داسې کارونه وکړه چې الله پاک هغوی ته بیا په قهر او غضب شو. نو موسی علیه السلام په باره کې موږ مخکې درس ټول کړی و چې د خلکو د موسی علیه السلام سره مخالفت وښودو، د فلسطین او د کنعان د فتح کولو کوم وعده چې الله پاک موسی علیه السلام ته کړې وه هغه د خلکو بس ونه منله، هغې ته حاضر نه شو چې دا کار وکړي. نو 40 کاله دوی په دشت سینا کې د دشتۍ کې همداسې سرګردان ګرځېدل، او په دې دوران کې حضرت سیدنا هارون علیه السلام وفات شو. او د هغې نه وروسته موسی علیه السلام د دې خلکو سره یو ځای پورې تللو راتللو، خو
تر په دې ونه توانېدل چې دا خلک د موسی علیه السلام په ژوندانه کې په فلسطین باندې یا په کنعان باندې حمله وکړي او هغه منطقه ونسي. بالاخره موسی علیه السلام هم وفات شو. د هغې نه وروسته د موسی علیه السلام نه وروسته بیا یوشع بن نون علیه السلام هم پیغمبر شو او هم د خلکو مشر او قائد وګرځېدلو. د سره بل سړی کالب بن یوفنا یا یوقنا چې دا اصلا د موسی علیه السلام د خور مریم چې کوم یو موسی علیه السلام پسې تللی راتللی ماشومتوب کې هغه مریم نوم د هغې خاوند و، یعنې د موسی علیه السلام او دا یوشع بن نون علیه السلام چې دی خوارزاده و د خور زوی و. نو دا یوشع بن نون علیه السلام او کالب بن یوفنا دا دواړه تکړه قرآن عظیم شان کې قال رجلان، نو دوی چې دوه کسان تکړه دوی اصلي خبره خلکو ته کوله. نو دوی په قیادت او د دوی تر هغه لاندې مخکې موږ یو خبره کړې وه چې موږ تاسو د سیرت او د هغه په کتابونو کې راځي چې په دې دشت طی کې بس دشت سینا کې چې د 10 کلونو د چا عمر زیات و، یعنی 10 کلونه د ټول وفات شو په دې دشت سینا کې، یو هم پاتې نه شو. نوی نسل چې د 19 کلونو او د 19 کلونو لاندې و دا راغټ شو، او دا چې 40 کلونه پې تېرېده خو ډېر ښایسته عمر شو، 40 کاله دا شو او څه نوي ځوانان چې راتلل. دې ځوانانو د یوشع بن نون علیه السلام تر قیادت او مشرۍ او کالب بن یوفنا تر مشرۍ لاندې بس په هغه باندې حمله وکړه، په اریحا باندې، اریحا یا جریکو اوس ورته ویل کېږي، دې باندې حمله وکړه. دا د اردن د سیند سره په خوا کې و، دې حمله وکړه او دې فتح کړې. دې نه وروسته لاړه منطقه د کنعان زیاتې برخې دې ونیولې او بني اسرائیل ټول راوستل ته ځای په ځای کړه. خو دلته موږ مخکې یو خبره کوي، تاسو خیال قرآن عظیم شان وایي چې موږ ورته ویل چې تاسو کله د ښار ته ننوځئ نو 2 کارونه به کوئ، یو دا چې په تواضع انکسارۍ او عجزۍ به ننوځئ، بل دا چې د خپلو ګناهونو مغفرت به غواړئ. خو دوی چې کله جریکو او د اریحا ته ننوتل نو په ځای دی چې د خپلو ګناهونو مغفرت غواړي په عجزۍ او انکسارۍ باندې لاړ شي، بس ګناهونو ته هغه کړوي. دې په ځای باندې چې الله پاک نه خپل د ګناهونو مغفرت وغواړي، هغوی بس مادي شیان وغوښتل، حنطة دا خرابې ویلې. نو بس په دې باندې خبره خرابه شوه، الله پاک په دې باندې غضب شو. او چې دې نه وروسته یوشع بن نون علیه السلام چې کله وفات شو، د وفات نه وروسته بیا په دوی باندې د قاضیانو دوره راغله، قضاتو دوره راغله. نو قاضیان نه پاچیانو بس خلک په منځ کې فیصلې کولې د دولت او غیر نه لرلو. نو امام ابن جریر طبري، علامه ابن کثیر، علامه ابن اسیر مشهور دي موږ تاسو امامان دي، دوی دا خبره لیکلې ده چې دې نه وروسته به د خلکو باندې الله پاک بس خپل غره نازل کو، قهر او غضب را نازل کو، بس په خوارۍ او په بدبختۍ او په دې شیان باندې اخته شو. دا خپله د فلسطین او د کنعان اوسیدونکي چې کوم یو خبره مخکې غالبا ما کړې که نه ده کړې چې اول د 1200 قبل میلاد نه مخکې، د 1200 قبل میلاد نه مخکې دې منطقې نوم کنعان و. اوس هم کنعان په نامه سره بعضې زړو کتابونو کې یادېږي. بیا وروسته د شام د طرف نه، د ترکیې او د شام د جزیرې د طرف نه یو قوم په دوی خلکو حمله وکړه، فلسطای قوم راغی او په دوی باندې حمله وکړه او دا کنعان د بر سر نیولې هم تر مصر پورې دا منطقې ټولې ونیولې. چې دا منطقې ونیولې نو دا خو دا قوم و چې د پاس نه راغلی و. نو دې نه وروسته د دې منطقې نوم د کنعان منطقې نوم بدل شو، فلسطین شو، ځکه فلسطای قوم راغی دلته ټوله منطقه ونیوله، ایسته فلسطای شو. نو دې نه وروسته بیا د 1200 قبل میلاد نه وروسته د دې منطقې نوم بیا فلسطین شو، مخکې کنعان و. ځکه د ابراهیم علیه السلام، یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام په دې ټولو قصو کې کنعان یادېږي، هلته فلسطین څوک نه. موږ هسې دې خاطر فلسطین یادو چې اوس نوم دا دی، موږ چې سړی پوه شو اوس کنعان څه پوهېږي کوم ځای دی، خو چې فلسطین وایي بیا پوهېږي چې دا ځای دی. نو د دې نوم تر 1200 قبل میلاد پورې کنعان و. د هغې نه وروسته چې فلسطای قوم راغی دا منطقې ونیو، بیا دې نوم څه شو، بیا هغه شو فلسطین شو. نو دا فلسطین چې دلته کوم خلک اوسېده دا عرب و، دا خلک د منطقې. نو دلته په اصلي د کنعان اصلي اوسېدونکي او فلسطای دا آخر کې سره بالکل یو ځای شو سره. بس دا قوم چې راغی غالب و، دا خلک چې په کنعان کې مخکې نه اوسېدل نو دا کنعانیان او دا فلسطینیان سره بیا یو ځای شو په دلته هغه پوه کې. تاسو خیالي بیا موږ تاسو ویلې چې کله یعقوب علیه السلام دلته و نو بیا د خپل ټول اولاد خپل ټول خاندان سره د ځان لاړو مصر ته. مصر کې یوسف علیه السلام چې هلته اوسېدو ورسره و. د هغې نه وروسته بیا بني اسرائیل همالته د فرعونیانو د خوا نه محکوم شو، بیا هلته و تر څو چې موسی علیه السلام راغی. موسی علیه السلام چې کله راغی نو موسی علیه السلام په خپل ژوند کې او هارون علیه السلام په خپل ژوند کې همدومره وکړل چې بني اسرائیل د فلسطین نه راخلاص کړه او راوسته بیرته د هغه ته د افریقا نه راوسته بیرته اسیایي برخې ته. خو په دشت سینا کې د بدبختانو
داسې کارونه وکړه، سامری شو، دا شو، دا مسلې شوې، نو عمل ته پاتې شو. هارون علیه السلام وفات شو، موسی علیه السلام غالبا وفات شو. بس دا خلک هم داسې در په در ګرځي د خپلو ګناهونو د خپلو غلطیو په وجه. بالاخره هغه نسل ټول ختم شو چې کوم د موسی علیه السلام په وخت کې و. بس نوي ځوانان راغله، بیا د یوشع بن نون علیه السلام په مشرۍ او قیادت کې بیا اریحا او جریکو د فلسطین دا برخې ونیولې. نو دلته که تاسو خیال لږ خبره سړي ته واضح شي، بني اسرائیلو د فلسطینیانو او د کنعانیانو سره چې هلته پخوا وو د هغوی سره جنګونه راغلي دي. نو که کله داسې فلسطین نوم یاد چې سړی د فکر کوي نو فلسطین سره بني اسرائیلو څنګه جنګ کول، وجه دا و چې د فلسطین او د کنعان اصلي خلک چې کوم یو اخو د هغې منطقې خلک وو. بني اسرائیل خو چې کله راغله نو بیا د مصر د خوا نه راغله، په دشت سینا کې واړول، هغه وچه دشته وه، الله پاک دوی ته آبادي ورکړه، نعمتونه یې ورکړه، کنې هلته خو هېڅ شی هم نه و. بیا د هغې ځای دوی راتله په د فلسطین او په کنعانیانو باندې دلته حملې کولې. دلته بیا یو قوم راغی چې هغې قوم ته د عاد د نسل نه هغې ته ویلې عمالقه. د عمالقه ډېر زبردست زړور خلک وو، جګ لکه د خرما په شان باندې. د موسی علیه السلام په وخت کې چې کوم هیئت لاړو چې په اصطلاح سره کشف وکړي، کشف والا چې راغله دا خو دونه غټې بلاګانې دي چې موږ چې د هغوی سره هېڅ شی هم نه وي، نو موږ 50 خلک چې ورنه تاو شي زور یې پرې نه رسېږي. نو بس هېڅ هغه جهاد پرېښو. موسی علیه السلام ته جواب ورکړي فاذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون. نو د یوشع بن نون علیه السلام د وفات نه بعد چې دا منطقه ټوله بني اسرائیل ونیوله. دلته به موږ لږ کوشش وکړو چې دا مسله لږ واضح شي. نو بني اسرائیل چې د موسی علیه السلام او د یعقوب علیه السلام قوم او د دوی اولاده وه، دوی اریحا، جریکو، بیا بالاخره کنعان ډېرې برخې د فلسطین ډېرې برخې ونیولې، دوی پرې مسلط شو. خو هلته موږ خبره وکړه چې الله عز وجل د انبیا علیه السلام په خوله باندې دوی ته دا خبره کړې وه چې ګورئ تاسو چې کله هم دې ښارونو ته ننوځئ نو په عاجزۍ، انکسارۍ او تواضع به ننوځئ، خو دوی مخالفت وکړي. بل دا د جزا الله پاک نه مغفرت وغواړئ، دوی بس مادي شیانو خو ته هېڅ بس خبره خرابه شو، الله پاک ورته پکار شو. د یوشع بن نون علیه السلام نه وروسته د خلک په مشکلاتو اخته شو. د قاضیانو دوره بیا شروع شوه. د قضاتو دوره ځینې کتابونو کې د مختلف علامه ابن جریر طبري رحمت الله علیه راخیستې دي چې دا دوره تقریبا 460 کاله اخیستلې، ځینې کتابونو 360 راخیستې. دغسې یعنې د سنو کې لږ اختلاف شته دی. په هر صورت باندې ډېر کلونه یعنې 2-3 پیړۍ 2-3 قرنه دا خلک باندې مشکلات کې وته چې مشر یې نه لرلو، پاچا یې نه لرلو، او بس د قاضیانو به صرف همدومره کول چې دوی په منځ کې به فیصله سره مسلې که څه راتلې، نور هر قوم په خپلو منطقو کې سره اوسېدلو. او اکثره داسې شو چې هغه د موسی علیه السلام د شریعت مخالفت هم شروع کړي، او بس شریعت ته نه پاتې شو. که ډېر وخت تېر شو داسې منظم هېڅ شی نه لرل، تر څو چې وایي چې 1000 سنې قبل میلاد په شاوخوا کې، ځینې 1040 لیکلي، ځینې 1040 لیکلي. په هر صورت باندې په دغه وختو کې د 1000 قبل میلاد په شاوخوا کې دا تقریبا ښه راځي. که فقه سنه وایي که د 1000 سنه کې څه غلطي، نو د 1000 قبل المیلاد یعنې د میلاد نه 1000 کاله مخکې بس دا خلک وبخئ. دلته یو کار وشو چې دغه جریان کې چې د یوشع بن نون علیه السلام او د هغه ترمنځ راتله، په دې وخت کې د فلسطین د خلکو، د کنعانیانو سره، د فلسطینیانو سره او د بني اسرائیل په منځ کې سختترین جنګ وشولو. دوی نه مخکې بني اسرائیلو چې کله به چېرته جنګ کولو نو دوی به تابوت عهد یا تابوت سکینه دا دواړه راغلي دي، سکینه یا تابوت عهد په نام باندې. په دې تابوت کې دا یو صندوق و چې د صندوق کې د موسی علیه السلام هغه امسا چې هغه معجزه وه چې اژدها به ترې نه جوړېدل، دا او د تورات اصلي نقطې، اصلي هغه نقطې چې کوم الله عز وجل په سپینو زرو باندې تورات پکې څه برخه لیکلې وه هغه، او څه نور شیان وایي چې د موسی علیه السلام هغه کرتۍ او دا شیان چې هارون علیه السلام دا په دې عهد صندوق او د تابوت کې به ایښی و. نو دوی به چې کله هم جنګ ته تلو نو دا تابوت به یې د ځان سره وړلو، او چې کله به دا تابوت ورسره و دوی ته به الله پاک فتح ورکول. یو وخت داسې راغی چې د فلسطینیانو د فلسطین د خلکو کنعانیانو او د بني اسرائیلو ترمنځ جنګ وشو، ډېر شدید سخت جنګ وشو. په دې جنګ کې بني اسرائیلو شکست وخوړه، ماتې وخوړه. چې کله یې ماتې وخوړه بس دا تابوت عهد یا تابوت سکینه دا هم ترې نه د هغوی فلسطینیانو ته ویوړلو، او د دوی زیاتې ښځې نارینه یې ژوندي ونیول او بالکل محکوم شو. دې نه وروسته دوی د یو محکوم ملت په حیث باندې اوسېدل دلته په دې شاوخوا منطقو کې. نو بس خپله
ټوله باچي ماچي یا څه سرداري مرداري چې ټول شیان ختم شوي. د نو وروسته د فلسطینیانو او د کنعانیانو چې کوم اوس د فلسطین په نامه د دوی ترمنځ تر اثر او تر هغه لاندې راغی. داسې یو وخت راغی چې د خلک نور به تنګ شو، ښځې ته نه بوتلې، ماشومان ته نه بوتلو، ظلمونه به پرې کول، کارونه هغه کارونه چې د موسی علیه السلام په وخت کې فرعون د بني اسرائیل نه خسته همغسې مشکلات بیرته یو ځل بیا پرې راتکرار شو. او وجه دا و چې په کوم ښار ته چې دوی ننوتل الله پاک ورته ویلي و چې تاسو به د ګناهونو مغفرت غواړئ او په عاجزۍ او په انکسارۍ باندې د هغې بدله الله پاک دلته دوی ته سزا او جزا ورکړله. نو دوی همداسې پاتې شول. ډېر وخت تېر شو، د قبل الميلاد 1000 کلونه نه 1000 یعنی قبل الميلاد 1000 په شاوخوا کې دا خلک ډېر په تنګ شو. په دې وخت کې الله عزوجل دوی ته یو پیغمبر او چې قاضي مو مونږ ویل چې د یوشع بن نون علیه السلام وروسته د قاضیانو دوره وه چې تقریبا 2 قرنه دوام وکړي، خو خپله باچي نه لرله، جنګونه به هم کېده، دوی به د خپل مجبورې فیصلې به یې کولې په خپل منځونو کې. نو په دې وخت کې یو قاضي چې غالبا د کتابونو همداسې لیکي چې د آخري قاضي و او دته الله پاک نبوت هم ورکړی و، دا سموئیل یا شموئیل نومېدلو. مخکې لږ موږ په دې باره کې داسې نسبي غوندې هغه وکړه تشریح کړې وه په تېر درس کې. نو سموئیل چې کله پیدا شو د حضرت شموئیل علیه السلام، نو دی وړوکی او ماشوم نو مور یې دی ولېږل هغه ته بیت المقدس ته، چې بیت المقدس کې د هغه نه د علماو نه او د هغې ځای کې چې کوم خلک د هغو نه تورات او هغه شریعت او دیني څه شیان چې د آیات کې هملته دی اوسېدلو، بس د نبوت مرحلې ته ورسېدو چې الله پاک د نبوت او پیغمبري ورکړه. نو وایي چې جبریل علیه السلام ورته راغی. دا خبره موږ مخکې کړې وه چې 3 ځلې اواز ورته وکړي او د هغې نه وروسته بیا جبریل علیه السلام ورته وایي چې الله پاک د نبي او د پیغمبر په حیث باندې ته انتخاب کړی او ته به د بني اسرائیلو د قوم مشري او هغه تر دې وخت خو دی قاضي و، هم قاضي و او هم الله به وروسته نبوت ورکړي. نبوت خو بیا ډېر غټ امتیاز دی، الله پاک باقاعده ورته وحی کوي. نو وایي چې 10 کاله یو روایت کې راغلی چې 10 کاله، بل روایت کې راغلی 40 کاله، چې 40 غالبا دغه 40 کاله ما په نظر باندې صحیح ښکارېږي، ځکه چې وایي دا ټولو کتابونو دا خبره لیکلې چې شموئیل علیه السلام په آخر وخت کې سپین ږیری و. نو داسې معلومېږي که 10 کاله شوي نو 10 او 40 شپېته کاله کې خو سړی نه بوډا کېږي. نو طبیعي خبره د هغې خلکو عمر لږ زیات و، نو 40 کاله صحیح ده چې 40 کاله نبوت شي، 40 کاله د خلکو مشري او هغه شي، نو طبیعي خبره د 80 کلنۍ کې بیا سړی لږ زوړي بوډایي. نو په دې وخت ځکه نو حضرت شموئیل علیه السلام د دې خپل قوم او د دې بني اسرائیلو 40 کاله په اصطلاح سره مشري او د دوی د ټولولو اتحاد او اتفاق کې کار کولو او ګرځېدلو په دې خبره کې. نو د 40 کالونو نه بعد به د خلکو خلک د بني اسرائیل چې کوم دي وایي چې شموئیل علیه السلام ته راغله چې دا د الله پاک پیغمبر او قاضي دی، د خپل وخت قاضي د جملو نه او مشر سړی و. نو دته راغله دته یو شکایت وکړي چې اوس خو داسې دی تم داسې عمر ته رسېدلی چې نور د جنګ او د دې شیانو مشکلات ته د دې قیادت نه شي کولی. نو موږ دې ته اماده یو چې د هغه د فلسطینیانو په خلاف باندې وجنګي او دا منطقه ته نه. نو دلته خو داسې و چې حضرت شموئیل علیه السلام خو دې خلکو په منځ کې اوسېدلی، نو که 10 کاله یا اوسېدلی یا 40 کاله اوسېدلی، خو او بیا خو عمر یې په همدې کې تېر کړی و. نو په ټول شیانو معلومات ورته و چې دا خلک څه قسم خلک دي، دا ظالمان. نو په دې پوهېدلو چې دا خلک واده کوي، خبره کوي، بیا نه مني. نو حضرت شموئیل علیه السلام ته دا خلک مشران راغله. که د خیال مې دلته قرآن عظیم کې په سوره البقره کې به د آخر 2 رکوګان الم تر الی الملأ من بني اسرائیل من بعد موسی او التا آیا لیدلی دي هغه ملأ او مشران سرداران مخور خلک چې کوم یو چې موسی علیه السلام ته نه بعد راغله خپل پیغمبر ته اس قالوا لنبي لهم ویل نبی خپل ته شموئیل علیه السلام ابس لنا ملکا نقاتل فی سبیل، ته موږ ته یو قمندان مقرر کړه، یو پاچا مقرر کړه چې هغه د قیادت او د مشرۍ لاندې موږ د فلسطینیانو سره وجنګېږو. د خپل منطقې ته نه چې کوم یو یوشع بن نون علیه السلام نیولي وي هغه موږ ته واپس ونیسو. حضرت شموئیل علیه السلام ورته ویلې چې ګورئ صحیح ده، تاسو خو د جهاد هغه کوئ، تاسو باندې به جهاد لازم شي، فرض به شي، بیا به هغه شي او بیا جهاد نه کوئ، دا خبره مه کوئ، نه یې شئ کولی چې خو خیر د خلکو
کلک دا څونه مشران چې ورته راغلي د مشرانو کلک تعهد وکړي چې بالکل موږ جهاد ته آماده یو، بالکل جهاد کوو. هغوی چې نه به یې شی کولی، ګوره بیا به وتښتوي چې نه. قرآن عظیم شان کې راځي قال هل عصیتم کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. ګوره په تاسو به جهاد فرض شي، بیا به د هغې وخت کې بیا به تاسو مخالف. اوس خو در باندې فرض نه دی، هسې هم د سلام داسې عادي غوندې پاتې ده. دا موږ نه الله نقاتل فی سبیل الله وتخرجنا من دیارنا وابنائنا. د خدای پیغمبره موږ خو څنګه به جهاد نه کوو؟ خپل کورونه د خپل اولادونه د خپل ښځو نه محروم شوي او خلک یې نه ټول هغه کړي دي، او بیا به موږ جنګ نه کوو. نو بس دوی ورته وایي ښه صحیح ده چې تاسو په دې خبره کلک کیئ، نو زه به الله پاک نه وغواړم چې هغه تاسو ته باچا تعین کړي. نو بس دا خبره وشوه د مخورو د مشرانو سردارانو د خلکو او د حضرت شموئیل علیه السلام سره دا خبر وشو چې بس دوی ته یو قمندان یو باچا تعین کړي چې دوی د هغه د قیادت لاندې. او په دې وخت کې ویلې بوډا و، نو طبیعي خبره ده چې 40 کاله پیغمبرۍ او 40 کاله د مشرۍ، نو 80 کلونو کې خو انسان هغه. نو په دې وخت کې حضرت شموئیل علیه السلام الله عز وجل نه درخواست وکړي چې دا خلک راغلي دي او دغسې باچا غواړي، نو که تاسو څوک لازم ګڼئ ورته هغه کې. نو په دې وخت کې الله عز وجل حضرت شموئیل علیه السلام ته وحی وکړه، امر ورته وکړي چې یو سړی د طالوت نومیږي، په دې بایبل کې ساول په نامه باندې، موږ تاسو د کتابونو کې شاول یا طالوت، موږ 3 نمونه ساول په تورات او په بایبل کې، شاول د موږ تاسو په د تاریخي کتابونو کې، په قرآن شریف کې طالوت په نامه باندې سړی یاد شوی دی چې بس دا د دوی د باچا په شکل باندې دوی هغه. دلته د مقررۍ سره څه مشکلات پیدا شو، او هغې مشکلات وجه دا و چې طالوت چې کوم یو 2-3 مشکل هغه پکې و، 2-3 د خلکو په نظر باندې مشکلات پکې و. یو دا چې دا سړی و غریب په باره کې علامه ابن کثیر رحمه الله علیه، علامه ابن اسیر، امام ابن جریر طبری، دا معتبر امامانو چې دا خبر راخستی چې د په باره کې روایت داسې دی چې د دباغ هغه پوستکي چې رنګي دې ته دباغ ویل کېږي، بعضې لیکلي چې دی سقا اوبه به وړلې خلکو ته او هغه به یې کول. نو غریب سړی و، یعنې یو اتفاقي خبره ده چې دا سړی و غریب. یو مشکل پکې دا و د خلکو په نظر باندې چې دا سړی خو غریب دی، مال نه لري، باچا خو چې خزانې لري، ورڅه بلري، فوج بلري، او دا بلري، خو خیر یو مشکل پکې دا. دویمه خبره دا و چې دلته قانون اصول د دې خلکو دا و چې نبوت او پیغمبري د لاوي په خاندان کې د یعقوب علیه السلام کوم زوی چې د لاوي په نامه یاد دو، غالبا 3 دی که 4 زوی راځي د یعقوب علیه السلام، نو دا لاوي نومېدلو. د لاوي په خاندان کې نبوت د په خاندان کې و. دا څونه انبیاء علیه السلام چې دوی په دې خاندانونو کې د تیر شوي، نو اخره نتیجه لاوي ته رسېږي. نو دوی په دې بني اسرائیلو کې دا یو مسله وه اثباتو کې چې نبوت د لاوي په خاندان کې دی، او باچي او حکومت چې کوم یو دی دا د یهودا چې د یعقوب علیه السلام ځینې 2 زوی لیکلی، ځینې 4 زوی لیکلی، 3 زوی لیکلی، دی پکې و. د خاندان کې به باچي و، د لاوي په خاندان کې به نبوت او پیغمبر. د طالوت مسله دا وه چې د دواړو خاندانونو نه و، نه د لاوي د خاندان نه و او نه د یهودا د خاندان، بلکې د بنیامین د خاندان نه. او د بنیامین خاندان چې کوم چې د یوسف علیه السلام کوم ورور و، دا خاندان خلکو د سیادي خلک بل عام خلک بل پیغمبري او د سلطنت حکومت سره د دوی ته چا نه ورکول. لکه د موږ تاسو په وطن کې ځینې قومونه داسې دي، دا موږ تاسو دلته خلک ډېر وایي چې قندارې نه یو پلانکې نه یو حکومت نشي کولی. دا یو خبره پاتې شوې ده په دې خلکو کې، دا یو مسله هلته هم دې خلکو کې داسې یو او دا هغه خبره نه وه. خو ویلې چې د لاوي خاندان یي نو هغه به نبوت یي، او که چېرته باچي مسله یي نو بس د یهودا خاندان چې کوم دې خاندان کې. دلته مصیبت دا راغی چې اوس افغانه دا سړی غریب و، مال یې نه لرلو، عادي کسبګر سړی و. او دویمه خبره پکې دا و چې د دواړو خاندانونو چې کوم یو کې نبوت او کوم یو کې باچي و، د دواړو خاندانونو د جملې نه و کورنۍ. بس د خلکو مشکل دا چېرته باچي کولی شي، غریب هم دی، هغه هم نه لري، او بلکې نه د لاوي د خاندان نه دی، نه د یهودا د خاندان نه چې باچي سلطنت پکې دي. د پیغمبر علیه السلام هغه شموئیل علیه السلام چې دته اعتراض وکړي چې نو تا نو څنګه د سړی مقرر کړی دی، دا سړی خو ورته چې ګورې خدای مقرر کړه، ما خو نه دی مقرر کړی، الله پاک مقرر کړی. الله پاک چې څوک لازم ګړي د هغه د حکمت تقاضا یي، نو هغه ته به د باچي او حکومت، او بلکې په دې سړي کې څه خوبیان شته. خوبیان کتابونه علامه ابن کثیر دا راخیستي دي چې په ټولو دې خلکو کې هغه طالوت چې کوم یو یا شاول چې کوم یو دا څه خوبیانې د لرل. یو دا دی چې جسمن او بدنن قوي مضبوط غټ سړی و. دا طالوت چې ورته وایي اصلا وجه دا و چې دا طویل و، لږ
تنګ او په هغې وخت کې به جنګونو کې خو داسې ښه مضبوط قوي سړی غټ سړی پکارېدو چې د جنګ سړی د چونګټه منډکټه به هغه په جنګو کې چې وکړي دا جنګونه خو نه دي چې ماشه راکش کړه ټس سړی ولوي او بس دلته بټن ووایي او میزایل او هغه به جوړ شي دا شیخونه هغې وخت او د تورې جنګ او په توره جنګ کې نو داسې سړی پکارېدو چې ښه قوي او ښه لټو نو تعالی چې کوم یو دوه درې خوبیانې لرلې ښې یو دا و چې قد لوړ و او ښه مضبوط تکړه سړی و او علامه نبي کثیر لیکلي روایتو په بنا باندې چې اجملهم په ټولو کې ښایسته او ښکلی بهترینه قواره او باډۍ الله پاک ورکړی یو خو قوي غټ دنګ سړی و تک سپین ښایسته و تک سور سپین سړی و بس دا بل علامه نبي کثیر دا هم د روایتو په هغه کې راخستی دی چې د خپل پیغمبر نه وروسته تر ټولو عالم سړی همدا و عالمهم بعد نبیهم یو په ټولو کې ډېر عالم او ډېر پوه سړی چې و په دې خلکو ټولو خلکو کې همدا و د خپل یعنې پیغمبر خو موږ مخکې ویلې چې انبیا علیه السلام ټولو ډېر علم لري د خپلې وخت د زمانې د خلکو نه خو د هغې نه وروسته دویم سړی چې په علم کې درجه لرل هغه طالوت و نو دا ډېر غټه خبره ده یو بدنا او جسما هم قوي و بل دا دی چې د علم هم لرلو نو ځکه الله پاک عز وجل د انتخاب کې نو هغه پیغمبر ته چې خلک ورغله سمویل علیه السلام ته نو ورته ویلې چې دا خو نه کېږي د باچي خو موږ نه منو دا خو غریب سړی دی او هېڅ هم نه لري او بس نه د دې خاندان خبره نه دی یاده شوې خو د خو باچي موږ نه منو نو هغې ورته ویل چې ګوره الله پاک همدا مقرر کړی دی ده ته الله پاک بالعلم والجسم همې په جسم کې برتري امتیاز ورکړی همې په علم کې امتیاز ورکړی ډېر عالم سړی دی نو دا بس تاسو باچا یې ول دا دی الله پاک په لاس کې د باچي چاته ورکوي نو دغه سړی تاسو باچا دی اوس یې دې په خاطر باندې چې تاسو دا خبره ومنئ او د ده د باچۍ دلیل تاسو د وحی په حساب معلوم شي چې دا سړی ما نه دی مقرر کړی نه خپله مقرر شوی بلکې الله پاک مقرر کړی نو هغه تابوت سکینه یا تابوت عهد چې تاسو نه فلسطینیانو او کنعانیانو تختولی دی هغه به تاسو ته راشي او ملایکې به درته راوړي دی دلیل شو اوس خو تاسو وایي چې نه کېږي خو الله پاک دا مقرر کړی او د نشاني په اصطلاح سره د حقانیت او د باچۍ دلیل به دا وي چې همغه تابوت چې تاسو نه دښمنانو تختولی و نو هغه به تاسو ته په لاس راشي او ملایکې به درته راوړي په دې وخت کې موږ مخکې درس کې یو خبره کړې وه چې هغه کنعانیانو او فلسطینیانو چې کله تابوت سکینه وتښتول نو په ځای د دوی چې دوی ته ګټه وکړي دوی ته مصیبت پیدا کړي چې کوم کلي ته به دا لاړو په هغې کلي باندې به مصیبت او تکلیف او مرضونه او دا شیان به راغله بیا به هغې خلکو پسې واخیسته بل کلي ته بیا وړه بل کلي ته بیا وړه هغه کلی به په غم کړ اخر دا تابوت داسې حالت راغی چې چا سر قبلولو نه چې خو ټول خلک خبر شو چې دا تابوت چې کوم کلي ته کوم قریه ته نه و چې الله پاک په هغې باندې وبا او مرضونه او مشکلات او قحطي او دا شیان رانازلي خلک ویلې چې دا هم په څه ځان په غم ککړ کې بس اخر همدغه وخت کې چې کله طالوت د پیغام د قومندانو د پاچا په حیث تعین شو په دې وخت کې دا خلک د فلسطین او د کنعان خلک ټول دې ته هغه شو چې بالکل یې دې شی ساتل نه دی پکار وایي چې بس دې وخت کې په رښتیا او ملایکې پرې راغلې او زه تابوت یې ترېنه واخیستلو نو دا دلته د لانجه د طالوت په باچۍ باندې په سر روانه وه چا یې منو چا یې نه منو ځکه ما درته وایي چې څه مشکلات وه د خلکو د نظر دا چې غریب و بل دا چې د بنیامین د خاندان نه دوی ویلي چې دا نه کېږي نو په دې وخت کې ډب بس ملایکو هغه راورسولو تابوت سکینه چې خلاص یې کړه چې ګوري چې تورات اصلي بس خلکو منه خلکو صحیح چې الله پاک دا خو غټه نشاني وانه چې تابوت سکینه چې په ډېر زور د دوی نه خلکو تختولی مفته کله چې ورته راغی او تر ورته نو دا د هغه دپاره د باچۍ دپاره دلیل چې کله دلیل شو خلکو منل بس خلک ورته تابع شو چې اوس نو خبره خطرناکه شو غټه خبره شو چې الله پاک په دې کې غلل نو د پیغمبر خبره خو دې لږ نه منله چې دا به کېدای شي دروغ وایي زر حال چې انبیا علیه السلام دروغ تصور قدر هم نشته نور خو لا څه کوي چې عملا څه خبره وي نو بس دا خبرې ومنله چې وایي منله بس نو مخکې خو دوی وعده کړې وه د حضرت سمویل علیه السلام سره چې موږ بالکل جهاد کوو موږ به د دښمنانو په خلاف د فلسطینیانو په خلاف به ودرېږو کنعانو په خلاف نو بس خلک یې راټول کړه اول یا طالوت او یا په اصطلاح سره شاول چې نومېدلو د خلک ټول راټول کړه نو یو روایت علامه ابن اسیر راخستی ابن جنري طبري هم دا راخستی علامه ابن کثیر په دې خپل کتاب کې اشاره ورته کړې ده چې 80,000 کسان برابر شو د جنګ دپاره د هغه دپاره په دغه زمانه کې یا په دغه محال باندې چې کله حضرت شمویل علیه السلام د الله عز وجل د امر په حساب باندې طالوت باچا مقرر
مقرر کې. نو په دې وخت کې د فلسطینیانو او د کنعانیانو یا د هغې خلکو چې په فلسطین دلته یو باچا و جالوت یا ګیلات په نامه یا جیلات 3 وړه نمونه راغلي. موږ او تاسو په دې قرآن عظیم شان کې جالوت نوم یاد شوی، جیلات یا ګیلات د 2 نمونه په انګلیسي کې GUI لات دا شی راغلی. نو ګیلات یا جیلات په نامه باندې پاچا او دا د شام نه نیولې تر مصر پورې دا ټوله علاقه یې نیولې وه، دا ټوله علاقه یې باچي د دې سړي په لاس کې وه. وایي دا کتابونه دا لیکلي چې ډېر غټه بلا وه، دونه غټه بلا وه، داسې پهلوان و، داسې هغه و چې په دې د شام نه نیولې تر مصر او دې علاقه کې ټول خلک ته نېرېدل. داسې یو بده بلای پهلوان و، غټ ګرز او دا شیان به ورسره هېڅوک یې مخې ته نه شو. هغې وخت کې خو دا د نشانې خبره نه وه چې سړي باندې ډز وکړه او سړی به هغه شي. نو دا ډېره بده بلا و، ډېر غټ و، دا خلک ته بالکل هېرېدل. ویلې په دې وخت کې چې کله طالوت مشر شو نو بس 80,000 لښکر غالبا د کتابونو چې لیکلي چې 80,000 یا لږ یا زیات خو بس لښکر یې برابر کړه او بس د دې ځای نه حرکت وکړي د بیت المقدس د دې منطقو نه طرف نه. بس روان شو دلته په لاره کې اردن سند دا کوم یو چې اوس په هغه کې شته په اسرائیلو کې دې نه چې تېرېدل. نو دې نه مخکې چې دوی سند ته ورسېږي نو دوی خو جهاد ته روان دي او منطقې ته ځي، نو ډېر پوځ دی ورسره. نو دلته طالوت هغه وکړي. البته د الله پاک د هغه په حساب باندې ورته ویلي چې دلته یو ویاله راځي نهر. نو قرآن عظیم شان کې نهر دی. فلما فصلت طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر. تاسو به په یو نهر باندې دا د اردن سیند چې کوم یو دا ځای و دلته، نو تاسو به داسې کوئ چې کله دې ځای ته تاسو الله پاک امتحانوي او دا امتحان کې به هغه څوک چې صبر وکړي، عزم اراده وکړي، نو هغه به پاتې شي او نور به ټول وتښتي. نو دلته چې ورسېږي هېڅوک به اوبه نه څښي، بلکې که څوک غواړي چې اوبه وڅښي نو په لپه داسې د اوبو راواخلي او لپه باندې وڅښي، وا درې ارسونه چې څښي اتقا نشته. خو داسې به د خلکو غوندې خبره باید موږ چې واړه وو مکتب ته به تلو یا مکتب نه ملا مخکې هلته د موږ په منطقو کې دا د غر اوبه راتلې دقه سپینې ښایسته خوږې اوبه وې بالکل دا وچې بوتلونه کې چې دې نه به ډېرې ښایسته وي. نو موږ ماشومانو نه پوهېدلو چې اوس اوبه راواخله په لپه یې وڅښه، خو موږ دا کار نه کولو. نو کله به چې ورغلو پرې ورپرېوتو او بس غړنګ اوبه به مو وڅښلې، بس بیا به راځي. عام خلکو داسې نه چې واجب ماشومانو دا کار کولو، بس کې مشران سپین ږیري خلک و چې راغلو بس ټیټ به شول، د اوبه باندې خوله کې اوبه بیا وڅښلې چې نه څښلې سړی دا عام عادت و. نو دوی ته مې ورته ویلې چې ګورئ که تاسو هلته لاړ شئ ورسېږئ نو دا د الله پاک د خوا نه امتحان دی. اوبه کسکئ نو هر سړي ته دا اجازه ده چې په لپې وڅښي، په هر څونه چې څښي دې کې هغه نشته ده، خو په هغه بیا نه څښئ، په داسې پرېوتو بیا نه څښئ. دا لکه ما ویل موږ خلکو کې عادت اوس هم کېدای شي به. نو دا دی هغه دی ورته ویل چې دا کار مه کوئ. بس ویل صحیح ده. چې کله سیند ته ورسېد دوی نو په لاره کې ګرمي وه او ستړي شوي وه او سړی چې ستړی شي او ګرم شي اوبه یې ضایع شي که نه خولې شي، نو بس ښه تږي وو چې دې ځای ته ورسېد. اوس خو دلته د الله پاک امتحان و چې دا خلک د خپل قمندان د خپل مشر خبره څومره مني او دا د صبر ماده په دې کې څومره شته، د صبر ازمایښت دغه څونه پکې شته په دې خلکو کې. نو بس چې هلته ورسېده په ځای د دې چې اوس دغه د طالوت د مشر د قمندان او د خپل پاچا خبرو مني او په غړپ یې وڅکي، نو بس خلک چې ورسېده بس تقریبا ډېر وو. وایي د علامه ابن اسیر رحمه الله علیه او علامه ابن جریر طبري رحمة الله دا خبره راخستې ده چې ویلې چې دا خلک 80,000 لښکر که وبولې نو دې کې 4,000 کسان داسې وو چې هغوی په غړپ او په دې شیانو اوبه وڅښلې او دا نور چې ټول ورپرېوته چې ورپرېوته بس وڅښلې به درز ولوېده په دې ځمکه باندې ونه چې نور د تللو حرکت بس الله پاک ناکام کړه، بس صبر یې ونه شو کړی. نو دا خلک 80,000 نه وې 4,000 پاتې شوه او دا 80,000 کې دا څو 80,000 چې بس ویل چې مونږ جنګ ته نشو لاړو نه کېږي، دا امکان نه لري. بس دا خو دلته پاتې شو، دا د اردن کې یا د اردن د سیند په غاړه باندې دا خلک پاتې شو چې نور نه کېږي، تګ دې مونږ د لاسه. نو 4,000 پاتې 4,000 حرکت وکړي د سیند نه تېر شو اخوا ته چې لاړو نو هلته ویلې چې دا دوی چې 4,000 کسان وو دا د یو غونډۍ په سر باندې ودرېده او بل طرف ته خپله جیلات یا جالوت راغی او بلې غونډۍ په سر د خپل لښکر سره روان و. د مصر نه نیولې تر شامه پورې غټ باچي په لاس کې لښکر به ورسره ښه کافي و. د خپله چې یوازې به هم نو چا به زړه پرې نه کول، وایي چې دا د یو غونډۍ په سر ولې دا بل منځ کې دره وه، دا دره د دې لپاره وه که څوک جنګ کېږي نو دلته به کېږي. ویلې چې جالوت د هغې ځای نه راکېوتو د درې ته
په دې وخت کې د داود علیه السلام چې کوم یو پلار و عیشا په نامه باندې د کې تقریبا درې روایتونه راغلي. یو دا دی چې 14 زامن د درلودل، 14 زامن دا تقریبا روایت کې راغلي، او بل بعضې لیکلي چې نه 4 زامن وو. 4 زامنو کې 3 زامن یې د هغه په لښکر کې وو، د طالوت سره په لښکر کې راغلي 3 زامن. نو دواړه روایت راغلي. یو دا دی چې ټول زامن 14 زامن چې دا ټول راغلي وو د جنګ ته د عسکرو په اساس باندې، او دا ټول په دغه ګروپ کې شامل وو چې دا کوم د سرود اردن نه راتیر شو او جالوت ته راورسولو. او یو روایت دا دی چې نه 4 زامن په 4 کې 3 د جنګ ته راغلي وو، طالوت سره په لښکر کې. دا داود علیه السلام هلک وو، یعنی تقریبا ځوانۍ ته داسې پوره نه ورسېدلی، داسې وګورئ چې دا مراهق 15-14 کلونو په دغه کې به و چې ویلې پلار یې ورته ویلې چې ته لاړ شه، د ورونو د پوښتنه وکړه څه خوراک مراک مو وراوړې، پوښتنه وکړې چې څه کیسه ده. دوی اصلي داود علیه السلام پلار او دوی خپله د بیت اللحم و. بیت اللحم کوم ځای کې چې عیسی علیه السلام ولادت شوی دی، دغه د بیت اللحم لغتونه مشهور ځای دی په هغه کې په دې فلسطین کې. نو د دې منطقې اوسېدونکي وو، د یو بني اسرائیلو د جملې نه وو، بلکې د یهودا د اولاد نه وو داود علیه السلام دا خاندان. نو دی چې ویل کله داود علیه السلام هلته ورغی، نو د خپله و شپون په دې وخت کې د شپونتي به کله رمه بیا وله ماشومان مونږ چې ماشومان وو سهار به هم دا وزې موزې غواګانې دا شیان به پیول، بیا به راغلو، بیا مکتب نه چلال، بیا به دا کار کول. نو دا عام د اطراف زندگی خو یې هم دی ته. نو د دې وزو د پسونو د دې رمې د څرولو وظیفه چې وه دا د حضرت سیدنا داود علیه السلام. د بخاري حدیث هم دا دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټول انبیا علیه السلام په خپل هلکتوب کې ماشومتوب کې شپونتوب کړی دی. وجه دا ده چې دوی د انسانانو قیادت او رهبري په لاس کې ورځي. نو مخکې نه دا د وزو د پسونو د ګډو د دې شیانو سره مخته شي، د هغوی سره صبر ازمایښت هلته په هغې خو ډېره سخته زندګي اوبه لوږه او تنده دا ټول شیان پکې. نو ځکه انبیا علیه السلام ټول په مجموع کې تقریبا داسې نه چې سر نه بیخه پورې، خو اکثر شپنتوب کړی دی او مال یې پیولی دی او دا هغه ورته کړي د تربیت په لحاظ باندې. نو دی هم دا کار یې کولو، دی به معمولا هغه خپل شپنتوب بیا کولی، نو بیا څه کار نه و. خو دا نورو زامنو چې کوم یو د عیشیا یا داود علیه السلام ورونو هغې به داسې، نو دا 3 کسان یا 14 یا 3 دا په دې لښکر کې موجود وو. نو داود علیه السلام په باره کې راځي تقریبا دا اکثر مفسرینو هغه کتابونو لیکلي دي چې دی کله په لاره تللو نو په دې لاره کې ویلې چې خپل تیګو اواز په وکړي، د کانو اواز په وکړي چې موږ د سر وخت په کار ودی شو. وجه دا ده تاسو خیالي امام ترمذی رحمت الله علیه، امام مسلم رحمت الله د دواړو د حدیث را نقل کړي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل از نبوت د پیغمبرینو مخکې ونو او کانو بوټو سلام اچول. دا بالکل امام ترمذی امام مسلم د دواړو راخسته روایت راخسته دي چې په دې باندې سلام اچول. هغه هم الله پاک پیغمبرو. نو بس کانو ورته आवाज وکړي چې موږ در سره وخت په کار ودی شو وځي کې. او یو روایت لا دام راغلی چې کانو ورته وی چې ګوره د جالوت لپاره موږ کافي موږ د سره وخت. نو بس داود علیه السلام تیګ راوخته. یو روایت کړي چې 3 دانې ځنې وی چې نه پس 100 دانې راوخته، بس خپل توبره کې واچولې د مچنوزه فلخمان دی که څه ورته وایي داسې موږده شی. بیا داسې که تاسو د فلسطین کې دا کله کله که تاسو فلم یا شی لیدلی فلسطین هغه خبرونه کې راځي چې هغوی به د تیږې په واچوي، بیا داسې بیا په سر درز به ترنه تېر کړي لورې ویشتل کوي، غیر مسله شی د ګرمه سلا نه ده خو ویشتل کوي په اصطلاح سره سړی و. نو دا دی په دې کې ډېر ماهر و، ډېر زیات. ولې چې کله به هم د وار کولو بالکل چې کوم ځای به د مقصد همغه ځای به لګېدلو او هېڅ خطا کېدلو نه. نو بس دا تیږې تیار وسو، نو هغه خپل مچنوزه چې موږ ورته وایو فلقمان دا شی ورسره و، بس تیږې واخیستې توبره کې ځان سره واچوي لاړو ته جنګ. چې کله ورغی ویلې دا داسې وخت و چې هلته جالوت راغلی اخواته او دلته بني اسرائیل راغلي دلته ولاړ دي. دا جالوت خو ډېره بده بلا وه نو هغه به چغې ویلې چې راشئ که نه که کوم یو تکړه ځوان تکړه زړور سړی در کې را مخې ته شئ. نو ځینې کتابونه لیکلي دا بایبل دا خبره لیکلي، موږ ځینې مفسرین هم لیکلي چې په دې هغه کې د بني اسرائیلو کې څوک داسې نه و چې زړه وکړي دې بدې بلا ته اوس څنګه ور مخامخ کېږي. دا خو دونه غټ بلا دی چې نه په توره نه په غشي هېڅ هم خوراک نه پکوي. نو څه به وکړي اوس رښتیا مسله اوس یو غټ دیوال چې در سره مخامخ شو دی وله څه به زور داسې وله که دیوال غونډه
باندې غټه بلا ولګېده، د خدای زناور و. نو بس د باندې چا زور نه رسېدلو. په دې وخت کې چې دا لانجه شروع ده، هلته جالوت چغې ورته پیغورونه ورکوي دې خلکو ته، او دلته څوک داسې نشته چې اوس د سره مقابله وکړي. دې کې څه ورځې تېرې شوې بندې هغه کې چې راوځي او نه راوځي. په دې وخت کې داود علیه السلام ویلې ورسېدو چې هغه پلار یې ورولېږلو چې دې ورونو پوښتنه دې وکړه چې دی ورغی چې ورته وایي چې ویلو ده چې هلته غټه بلا یو سړی ولاړ دی او دې بني اسرائیل ته پیغورونه ورکوي او چغې ورته کوي چې که نر درکېږي تاسو راوځئ. اوس دې خوا نه هېڅوک هم نه وي. نو دلته ویلې چې طالوت دا خبره اعلان وکړه په دې خلکو کې چې دا خلک زړور شي، کم از کم پیاوړ شي. نو ویلې چې دوه خبرې یې وکړلې. ځینې روایتو کې درې راځي. یوه خبره دا وه چې هر چا جالوت مړ کړه نو زه د خپلې لور میکال په نامه نوم یې راغلی، میکال په نامه یې نوم راغلی چې دا طالوت لور وه، دا زه ورته په نکاح ورکوم. یو به دا شي. دویمه خبره دا ده چې دې ته به نیمه باچۍ زه ورکوم. دا یو. درېیمه خبره دا راغلې ده چې ده ته به دومره ډېرې پیسې ورکړم چې بالکل دی به مالامال شي، ښه غټ سرمایهدار به نه جوړ شي. د غنیمت د مال نه به دا شی ورکوم که چا جالوت مړ کړي. او خو ډېر شیان یې ځان سره راوړي. نو داود علیه السلام په داسې وخت کې ورسېدلو چې دلته دا لانجه شروع ده. نو بس دا خلکو ورته ویل چې داود هم چې ورسېدو تنکی ځوان و، 15-16 کلونو غالبا همدونه وایي چې بالکل براحق ولا د ځوانۍ هغه اصلي هغه ته نه ورسېدلی. نو په دې وخت کې دی ورسېدلو چې دی ورسېد. دا ویلې ده چې ګورې طالوت وایي جالوت لګیا دی او چغې وایي مسلمانانو ته، د بني اسرائیلو ته چغې وایي چې که نر درکې راوځي. نو یودم ویلې داود علیه السلام چې هلته ورسه خو د خدای پیغمبر و که نه. خو پیغمبران علیه السلام کې یو هغه دا شته چې تر ټولو ډېر شجاع ترین خلک همدا دي. شجاعت په آخري نهایي حد کې په انبیا علیه السلام بې زړه سړی خو نشي کولی دا خبره. دا خو ډېر زیاته زړورتیا غواړي د ټول قوم مقابلې ته ودرېدل او قوم ته هغه کول. دا د انبیا علیه السلام ډېر غټه خبره، ډېر شجاعت. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې د حضرت علي صاحب خبره دا ده. حضرت علي د موږ تاسو خلک شعر خدا ورته وایي. دا شعر خدا داسې وایي حدیثو کتابونو کې امام ترمذي د خلکو را نقل کړي چې موږ باندې به کله سختي راغله نو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته ځان پټ کړي. او تر ټولو زړور ترین شخصیت انسان چې په موږ کې سید رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ کې. نو مطلب دا و چې انبیا علیه السلام ته الله پاک دا چې شجاعت خبره ده، بې شجاعته سړی خو کله هم نشي. دا قیادت او سرداري خو دا خو ډېر شیان غواړي. یو پکې شجاعت دی چې څوک شجاع وي، زړور وي، تکړه وي، هغه د قوم مشر کېدی شي. هغه بې غیرته سړی چې هغلته ټس وشي او ټس سره تېښته کوي نو کله د قوم به یې وکړي یو څو ورځې به وکړي بیا نشي کولی، اخره پورې نشي رسولی. نو زړورتیا یو دا شجاعت یو دغه د صفت دی د انبیا علیه السلام لپاره. نو دی خو ډېر زیات زړور و چې دا خبرې واورېدې. دا څه وایي دا خنزیر چې لاندې چغې وایي چې موږ ته پیغورونه کوي، دا جالوت دی که نه، دا بله ده وایي چې که تاسو کې نري. نو دلته خلکو ورته ویل دلته خو طالوت د پاچا یو امر هم کړی چې هر چا جالوت مړ کړي نو بس لور یې ورکوم، نیمه باچۍ یې ورکوم او بلکې دومره خزانې او پیسې ورکوم چې دی پکې مالامال. نو داود علیه السلام خو د الله پاک پیغمبر زړور سړی، دا څه خنزیر دی چې دا موږ ته هغه راکوي. بس یو دم یې ویلې. نو دلته طالوت ده ویلې چې زه ورسم پسې. هغه ورته وایي چې کښېنه دا لږ سړی دا بله دی غټ خو پهلوانانو زور ورسره نه رسېږي او ته هلک سړی بیخي تجربه هم لري، هېڅ شي باندې نه پوهېږي، نو څنګه ورځي. خو خیر داود علیه السلام چې نه زه یې نه پرېږدم، زه دې لاندې ورکوځم د هغه ته میدان ته. نو په دې وخت کې ویلې طالوت دته زغره ور واغوسته، زرې چا زغره ورته ویل کېږي د اوسپنې چې غشی مشی او توره کار پرې ونه کړي. داود علیه السلام چې کله واغوستله نو بس دی خو بالکل د زرې سره بیخي نابلده و، ملکې ځوان غوندې و، ایست یې وغورځوله چې ورکې دې ته ضرورت نشته، دی لرې کړه. بچې لرې کړه بس پسې ورکېوتو لاندې چې کوم ځای کې جالوت غورې ویلې او خلکو ته یې چغې ویلې چې که نر درکې راوځي چې جالوت هغه ور واورېد او روان شو. داود علیه السلام تنکی ځوان دی، هلک بالکل ماشوم غوندې خبره. او جالوت هغه غټه بلا چې د شام نه نیولې تر مصر پورې د ټولو پاچا و، غټ پهلوان و، ډېره غټه بده بلا و، د خدای زناور و. نو بس داود علیه السلام ورغی. نو جالوت ته چې کله ورنږدې شو، جالوت چې ولیدو چې بیخي تنکی ځوان دی، هلک غوندې دی. نو ورته وایي چې هلکه مقابلې ته مه راځه، زه تا سره جنګ نه کوم، ته خو ماشوم یې، تا خو تا وژل خو دا خو څه دی هغه خبره نه ده، بلکې د شرم خبره ده. زه تا سره جنګ و، باچا سړی دی، مشر سړی دی، غټ پهلوان چې ماشوم سره جنګ کوي، نو زه دا ما ته مقابلې ته مه راځه. بس داود علیه السلام ورته ویل چې نه
ته اوس په دې چل ځان سره رانه خلاصوي. قسم خو پرېږدې ما چې بس دې وخت کې ویل جالوت خو ډېره غټه بلا و، دغسې داسې غشي ورسره و چې ویشتل به یو غشي خو نری خو د سره سم بلاګانې چې سړي به ورخوښه کړ بس راوبه غورځول. نو بس دې وخت کې به د پاچا خو دې ته څه متوجه چې دا هلک نه دی سمه بلا ده سمه دی خدای هغه دی بس دې ته هېڅ متوجه نه و چې دا به دومره زړوري داسې فکر و چې هسې خدای قمقل دی. ځکه هلکان چې کوم یو په دې شیانو چې ثور نه خلاصېږي دا ښه خبره ده که بده خبره زور مې رسېږي که نه خو خېز کوي وینه ګرمه وي که نه. نو په دې وخت کې جالوت دې ته هېڅ متوجه نه و چې دا به دوسې هغه په دې وخت کې ویلې هغه ښه شی را برابر کړی دی. جالوت غوښتل چې داود علیه السلام پوهېږي چې مه راځه ورته وایي چې مه راځه دی ورته وایي چې نه دې پرېږده هغه داسې ټوکې غوندې د جالوت داسې فکر چې دا ټوکې کې هسې مسخره کوي. نو په دې وخت کې داود علیه السلام چې هغه د غشی راسم کې داود علیه السلام دستي هغه خپل پلخمان یا مچنوز راویستل هغه تیږې چې د په لاره کې راخیستې وې د هغې تیږو نه یوه تیږه راواخیستله راوایچله په دې مچنوزه کې داسې کېښود هغه داسې ډبل ځای لري په هغې ځای کې تیږې بیا داسې تاو کې دا یو سر یې خوشې کې دا بل یې کلک دلته تړلی په دې لاس کې موږ ماشومان چې دا به هم ډېر کوو دا مچنوزه به مې ویشتلې. نو بس دا یو دا د تیږې چې به کېښود چې داسې سر نه تاو کړه چې به داسې ور خلاصه کړه داسې ور خلاصه کړه په دغه ځای کې بالکل د تندي په دې سر باندې دا تیږه پې ور ونښته چې ونښته ویلې چې دا سر یې داسې وچاودېدل ډېره تېزه وه د پیغمبر زور دی الله پاک و بس وی چې ور دا سر یې پړق وچاودېدل پړق وچاودې سر یې راولوېدل دلته چې دی راولوېدو چې دا نور پوځ ولید چې دا څه مصیبت شو غټ پلوه. په دې وخت کې یو روایت دا دی چې دلته داود علیه السلام خو تیږې نورې هم راخیستې وې درې خو بالکل ثابت دي چې درې تیږې راخیستې دا بله تیږه په مچنوزه کېښوده چې داسې ور خلاصه کړه وی چې په یو سړي به ولګېد دغه نه به وته په بل لکه مرمۍ باندې داسې غټه یو نه به وتله بل دلته چې دا به ور خوشې کړه بس دا یو سپ چې مخې ته ولاړو دا سپ یو دم تیږې په واسطه باندې منډې کړې لکه توپ چې پې ور خوشې کړي دا بل درې چې پر واخله چې بیا په ور خوشې کړه لښکر څوک نر دی چې اوس تېښته وکړي ټول شیان چې څه وپاتې شو دا جالوت مړی هم پاتې شو دا خلک پاتې شو هغه نر و چې تېښته وکړي وسیس د جالوت تېښته وکړه ټول او دلته ساول د خپل لښکر سره چې کوم لښکر ورسره و دلته خبره دا شوه یو خبره رښتیا پاتې شوه مخکې هغه دا و چې کله طالوت د هغو سره مخامخ شو د جالوت د لښکر سره او دا جالوت چې خلکو ولیدو د بني اسرائیلو چې ولید ورخطا شو وایي چې نور هغه 400 نه هم خلک هغه شو اخر 314 پاتې شو د بدر د صحابه اندازه چې دا پاتې شو منځ نور تېښته وکړه چې کله ټولو تېښته وکړله بس دغه کسان چې کوم یو دا 314 کسان دوی ویلې چې کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله موږ که لږ هم یو 314 خو بده ولا د ټول شام او د مصر او د فلسطین پاچا دی خو الله پاک کله لږ قلیل دلګی چې دی الله پاک هغه کامیابیږي په غټه ډله باندې نو بس پرې ورغله او الله پاک ته عذر زارې وکړې چې بس موږ هغه کوو. نو په دې وخت کې طالوت خپل هغو ته امر وکړي چې پسې ورځي نو خو هسې شکست خوړلی په منډه خو تیار و داود علیه السلام خو جالوت مردار کې چې مردار شو نو په منډه شو او منډې دی چې ډېر کسان یې ته نه وژل نور په تېښته ځان کړی بیخي بس پاچي و هغه چوکۍ موکۍ هر څه ته نه یاده وته بس لاړه تېښته وکړه چې کله تېښته وکړل ته خو داود علیه السلام خو ډېر کمال خبره وکړه داسې څوک یې مړ کړی چې د ډېرې ورځې د خلکو ته پیغورونه ورکول او د کولو بلکې دا ټولو خلکو په ده باندې زړه نه کولو چې دته مقابله تر دا لوی دم د داود علیه السلام نوم په دې خلکو کې دومره جګ شو چې دا خو ماشوم هلک و که نه دونه غټ کمال یې وکړ نو هر سړی به ورتلو چې لاسونه به چې کوه څوک مخ به چې کوه څوک هغه کو بالکل مخې کې وی نو یو هیرو شو که نه موږ چې قهرمان ملي اتل ورته وایو ملي اتل او ملي قهرمان او هغه شو بس دغه شو داود علیه السلام دغه درجې ته الله پاک په یو هغه باندې ورسولو الله پاک چې کوم پلانونه پروګرامونه لري د حکمت نه ډکي بس داود علیه السلام د خلکو د سترګو ستوری شو په اصطلاح سره هر سړي په غېږ کې نیول او مچې کول او خلک به ورته ته ډېر زیات د غټ مصیبت نه خلاص کړ. په دې وخت کې نو بني اسرائیل آزاد شو مکمل بس دا منتقم منتقم پاچا لاړو منتقم دوی ته پاتې شو. بس داود علیه السلام چې دې نه راوګرځېدلو نو بس طالوت خپله لور ورکړله لور یې ورکړه او بلکې دی خپل پوځ سړی ورسړی و که نو دلته چې توره وکړه خو دی د پوځ قمندانه مقرر کړي. خو دا انساني فطرت یو خبره یې دی دا تقریبا نیمو مفسرینو هم لیکلې ده او هم لیکلې ده چې دلته د داود په زړه کې هغه پیدا شو چې دا سړی خو د خلکو باندې ګران دی ما خو نیمه پاچي ورکړه سبا به په غم کړو خو په زړه کې څه حسد او څه هغه پیدا شو چې دا سړی که ژوندی نو ماته مصیبت پیدا کړي خو په دې نه پوه چې الله پاک د کوم شي اراده کړي د هغې مخ څوک نشي نیولی ویل چې طالوت 2-3 ځلې داسې کوشش وکړه چې داود علیه السلام د مخې نه لرې کړي
دا خو د الله پاک فیصله شوی خبر، هر څونه کوشش چې وکړي هېڅ کوشش نه کامیابېدلو. بلکې د انبیا علیه السلام په خلاف باندې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې زندګۍ کې سیرت مبارکه کې ګورو چې ډېر ځلې یهودیانو مشرکینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو، د قتلولو، د کولو ختمولو کوششونه وکړه، خو هېڅ یو کامیاب نه شو. ټول بلکې د دوی په خلاف باندې تمام شو. دغه چې داود علیه السلام په خلاف هم چې دې خلکو څونه کوشش هغه وکړه ونه شو. اخر داسې شو چې طالوت پوه شو چې دا سړی دې وخت کې نو د نبوت خبره د سر مطرح نه دی، پیغمبر نه دی، پیغمبر شوی نه و. طالوت په دې کې څه ملامت هم دومره ډېر نه، خو دی هم یو انسان و، دی هم انسان و. ځکه د پیغمبرۍ مسله په دې وخت کې سره مطرح نه و چې داود علیه السلام د پیغمبري او طالوت دې ورسره مقابله کړې. بلکې هلک خو ځوان هلک و، بس کشر هلک و، دلته د نیم باچي هم شو، لور هغه هم شو. نو د په زړه کې دا وویل چې دا سړی ختمول پکار خو نه شو، هغه چون پیغمبر و الله پاک فیصله کړې. نو بس هر څونه کوښښونه چې وکړه ونه شو، چې ونه شو دا پښیمانه شو. آخر چې پښیمانه شو بس الله پاک عز وجل به د دې په خاطر چې توبه یې قبوله شي، ځینې وایي چې بس توبه یې ډېره وغوښتله، الله پاک ته به یې ژړل چې الله پاک ما چې کومه ګناه کړې، غلطي مې کړې ده، آخر توبه بخښي. وایي چې یو ځل دته داسې هغه وشو الهامي شکل غوندې چې ته جهاد ته لاړ شو، په جهاد کې قرباني ورکړه، دا قرباني کې که ته شهید شو نو د دې ګناه مغفرت په الله پاک درته وکړي. نو وایي همداسې وکړه، د خپلو زامنو د خپلو اولادونو سره جهاد ته لاړو د فلسطینیانو په خلاف باندې، مثل د دې شهید شو. نو وایي چې 40 کاله تقریبا عام ولیکلي چې 40 کاله طالوت باچي وکړه. هغې وخت کې داود علیه السلام بیخي هلک و، نو چې څو رسېدو دلته الله پاک نبوت او پیغمبري هم دا شیان ورکړه. نو بس د هغې نه وروسته طالوت مړ شو. طالوت څنګه مړ شو؟ هسې نور څوک هغې وخت کې و نه چې خلک د هغه شي. یو روایت راغلی، یو روایت صرف ځینې کتابونو لیکلی دی چې د طالوت زوی چې کوم یو هغه ځینې خلکو د هغه تر شا ودرېدل، خو داود علیه السلام تر شا ټول خلک ودرېدل. او د هغې کې وجه دا وه دی خو د یهودا د خاندان نه و. او موږ مخکې خبره وکړه چې د بني اسرائیلو کې دا یو اصل و چې د یهودا خاندان خلک دا د پاچاهۍ مستحق دي، او د لاوي خاندان چې دا د انبیا علیه السلام سلسله په دوی کې. نو دی اسیم د یهودا خاندان دا ټول تقریبا بني اسرائیل د همده تر شا ورته، خو لږ محدود کسان دی د طالوت د زوی تر شا ودرېدل. خو هغه یو څو ورځې مسله بیرته هغه ختمه شوه، خلک بیرته هغه پوه شو چې دی هغه دی. نو په دې وخت کې د دو عمر خو هم داسې حالت ته رسېدلی و چې نبوت نو الله پاک ورکړی و. نو په دې وخت کې بیا خلکو مخالفت خوش کړی، بیا اتفاقي طور باندې داود علیه السلام د خلکو پاچام شو او نبوت هم الله پاک په دې وخت کې ورکړي. نو الله پاک داود علیه السلام ته څه خاص امتیازات ورکړي. انشاءالله هغه د داود علیه السلام مستقل د باچۍ او د نبوت هغه به په بل درس کې ورکړو، ځکه دلته موږ د حضرت شمویل علیه السلام سیرت بیان کې. نو دا تر دې وخته پورې چې کله پیغمبرۍ په دا د هغوی جنګ چې کوم یو د طالوت او د جالوت او دوی باچي ختمېدل او دوی ته قدرت او طاقت رسېدل، دا د سمویل علیه السلام په ژوندانه کې دا خبرې وشوې. وایي چې سمویل علیه السلام د 100 یا د 100 شاوخوا کلونو په عمر کې بیا د وفات شو. د دې نه وروسته نبوت او پیغمبري بیا حضرت داود علیه السلام ته پاتې شوه. ځکه شمویل علیه السلام چې وفات شو، داود علیه السلام بیا د هغه نه وروسته پیغمبر شو. انشاءالله هغه بیا په آینده راتلونکي درس کې به بیا د داود علیه السلام ټول مکمل هغه او د سلیمان علیه السلام هغه به بیا وروسته درسونه کې ووایو انشاءالله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.